بسم الله الرحمن الرحیم. راځو منګه آرکیکیټ ته. په آرکیکیټ سافټویر کې منګه وال ختم کو. نن منګه ډور باندې کار سٹارټ کوو. راځم آپشن ته په پروجیکټ پریفرنس ته راځم. ورکینګ یونټ ته راځم. په ورکینګ یونټ کې د سانتي متر کې لیکل کوي. دغه سانتي متر د کټ کور کوي کنه ورکوي. اوکې کې لیکل کوي. وال ته راغلم. د وال سیټینګ ته راغلم. وال سیټینګ کې چې کوم دی یو وال ډرا کوم او تکنیس ته 25 ور کوم او هایډ ته د 3 لس ور کوم. دته یو روم جوړوم. روم صحیح ده. रेक्टेंगल मेरा वैसे क्लिक लगो सो पसो की रूम जोड़े जो तम यारा मत सलोर कामा बट्टे बटन बवही कम बटन बवही टैप लांदे बरा खुशी सलोर ज पद्रेव के राता जोड़ का बस ना इंटर का लाता सलोर पद्रेव की रूम जोड़ सही रहा ना जो तम तो दरवाजा केरा नल तराश डोर तरागलम द डोर सेटिंग तराश चिकला डोर सेटिंग तरागलली دا ته اوس وایي ډورونه مختلف قسمه ډورونه دي. یو دا قسم ډور دی. ډور ته راشئ په ډور کې امټي ډورونه دي. امټي مطلب خالي ډورونه دي. راځئ دا امټي ډور یوز کومه. دا مې راواخیستل. اوکې مې کلیک ولګوه. دلته کلیک ولګوه. دا امټي ډور شو. دا وګوره امټي ډور خالیګاره تش صحیح ده که نه. دا بعضې د ډایننګ روم ته هغه ته د حال نه ډایرکټ تشه خالي ګاډي ډیزاین لپاره لاره تلي ورته داسې شو. ګوره داسې یو ډیزاین هم پکې ورکولی شئ. لکه ګورئ دلته زه راغلم. یو وال مې راواخیستل. دې وال کې وال مې دیز نه تر دیزې پورې ډرا کړو په 4 مترو کې صحیح ده. او زه دلته رالم همدې ډور ته رالم ډور ته او په ډور باندې مې کلیک ولګول او کوم قسم ډیزاین استعمال یې زه ته مې بس همدا ډیزاین صحیح دی. او دلته ورته دا څونه مې کو دا مې ورته 3 متره کړ. څو متره 3 متره انویلیټ پرامیټر ویډیو زیات دی ورکه صحیح ده. صحیح شو. هر ځای دا 3 متره صحیح ده. ټډي کې ګورم چې شته که نه پرامیټر دی بیخي حد نه زیات ورکوي. لږ به داسې کار وکړو چې به 2 متره مې کړه. څونه مې کړه 2 متره. اوکې مې کړه. دلته راغلم دې ځای کې مې یوز شو که نه. په دې باندې به کلیک ولګې. دې باندې به رایټ کلیک ولګې او دې ځای کې به ورته ووایي چې ډریګ ملټیپل کاپي. لاړ شئ 3D وګورئ. تاسو کله چې یو جمال له ډیزاین کوئ هغه ته ډیزاین کوئ هغه برنډې شکل داسې جوړولی شي. پوهېږئ که نه. تاسو هایډ زیات ورکوئ. دا لاندې بیس څه دی دا صفر کوئ ورته. دا څه شی کوئ صفر کوئ. څنګه صفر کېږي درګر ته ښیم. دا هایډ لږ ورکوئ لږ زر نو بل ډیزاین کار قسم ډیزاین ورکوئ. داسې یو ډیزاین جوړولی شئ. طریقه باندې خو پوه شوئ که نه. دغه شانتې دا وګورئ امټي ډور نه مې جوړ کړ. کوم ځای نه امټي ډور نه. ها دا به واپس کنټرول زیډ کو. تاسو دا هایټ چې غواړئ دا هایټ ته کم کوئ که نه. دا بره نه دا 10 سانتي جي ګوالی درلودل که نه. تاسو داسې کې امټي ډور خوښ کړئ یا دا یا که هر یې هم خوښ کړو 10 سانتي دا دی ښکاري. ویچ سټور زیپر سټون دا ورته څه شی صفر کا. ارتفاع څونه ورکړئ او ویډ څونه ورکړئ. دا وګورئ په پریویو پرامیټر پوزیشن کې دی ښه. دی پراخوالی شو دی هایټ شو دی ځمکې نه څونه جګ شي. مشکل نشته. ښه دلته راځم. دا د ګیراج ډورونه دی. ګیراج کې ګیراج لپاره کوم قسم ډور استعمالوئ. دا هین ګیټ لیکلی که څه لیکلی. هین ګیټ کې موږ سره 2 قسمه ډورونه دي. یو ارک والا دی بل پلیټ والا دی صحیح ده. دا ارک چې ورته وایي ارچیف چې ورته وایي داسې دغه غوندې چې کمان شکل چې ورته وایي صحیح ده. دا وګوره پاس کمانونه لري. دا وګورئ او دا ساده پلیټ دی. دا نو دا د دې په دې کې فرق نشته. دا صرف پاس کمان لري او دا چې کوم دی دا بغیر کمان دی. دا سنگل ډور دی. دا د موږ زیاتره په دې حال دروازو کې لګو چې پاس روشندان نه لري. دواړو طرفونو ته پاس روشندان نه لري. دواړو طرفونو ته وینډوګانې دي. مینس کې څه شی دی ډور دی. حال دروازو لپاره لګېږي صحیح ده. دا دغه شان ډور دی. ډبل ډور او یو ډور دی ویت سلایډ. د سلایډ سره دی. څه سره سایډ لایټ سره دی. سوري سلایډ نه دی سایډ لایټ سره دی.
یعنی ډور دی خو یو طرف یې ورته دغه جي کړی دی ورته دا په هغه ځای کې استعمالېږي چې د دې دا ویټ لږ کمي صحیح ده که نه دا هغه ځای کې استعمالېږي لکه دا د دروازې دا ځای کمي 2 متره نه یا 2 متره نه وي که نه یا 3 متره نه وي نو یو نیم متر وي یو متر دروازه ونیسي 50 سانتي سره دا سلایډ جي کړي ورته لکه د حال دروازو لپاره ښه دا هم دی هر یو ټایپ ډوره چې کوم تاسو استعمالوئ نارملي موږ دا ډور استعمالو ښکاري عام کور کې چې کوم کورونه د ډور د بیډ روم د لیوینګ روم دا ډور استعمالوي په ډور کلیک ولګوئ راشئ نارملي موږ اندازه چې کوم د دروازو ته 1 متر ورکوو د واشروم د کچن د باتروم دروازې چې کوم دي ټوایلټ چې کوم دي هغه څونه وي 80 سانتي 80 سانتي یا 90 کوي نوی کوي صحیح ده که نه نارملي هغه 80 سانتي راځي صحیح ده که نه یا 80 سانتي ښځه بس دا چوکاټ نه غیر اوي ښه لو شو ارتفاع څونه ورکو تاسو پوهېږئ چې د ځمکې نه پاس ما سره 2 یا 2 شپېته ولې 3 نه ورکې دا خو پاسې ته پورې ورسوو که نه هلته بیم دی که نه بیمه پورې به ارتفاع ورکړي 2 دلته ورته ورکړه 2 دی 2 څلوېښت ورکړی دا ولې دی وایي که نه چې زه دی هغه روشن بیمه پورې نه رسوي دا دی هغه لنټر بیم لګوي بیا لکه دا موږ چې دا دروازه کمسې لګېدلې دا دغه شانتي پوهېږي که نه لکه دا داسې بیا داسې دروازه لګېږي مونږ چې دروازه جوړو که نه مونږ خو داسې په افغانستان کې خو ټول رواج به داسې دی چې دروازه جوړی بره به روشندان ورکړي سټنډر اندازه هم همدا ده او دا بره د ورې سر ته ونه رسول د بیم دی که نه دا ډور شو 2 ډور شو 2 ډور شو دا 50 سانتي چې کوم دی دا د دې پاس هغه روشندان شو صحیح سټنډر اندازه ډور چې کوم دی دا 2 څلوېښت دی 2 دی ښه سوري یار 2 دی 2 شل دی 2 څلوېښت دی ولې یعنی دروازه چې کوم دی دا هایټ 2 فوټه دی 2 فوټه دا دروازې هایټ چې اخیستل شوی سټنډر دا د انسان د قد د مطابق باندې اخیستل شوی دی انسان هایټ چې کوم دی د 2 فوټو نه غټ نشته دی که نه هغه بیا بېله خبره چې یو کس په سلو کې ورانه پیدا شي که نه دا نو 2 فوټه پورې سټنډر اندازه ده نو چې 2 فوټه پورې دا اندازه ده که نه 2 فوټه تاسو واړه سانتي متر ته واړوئ نو دا 2 یا 15 یا 20 راځي داسې صحیح ده نو تا بره و چې روشندان ورکوي روشندان به ورته څونه ورکړي یا 40 سانتي یا 50 سانتي روشندان ښه چې دا دونه روشندان نه ورکړي داسې جوړه نو بیا به څه کوي نو بیا به دې چې ورته یو دانه لنټر بیم اچولی ته لنټر ویلی شي ښه اصلا کې ټیکهداران خو لنټر هغه ته وایي که نه د سلب ته ویلی شي که نه خو اصلا کې لنټر دا دی صحیح ده که نه دا سرتاک چې ورته ویلی شي څه شي چې ورته ویلی شي سرتاک پوهېږئ لکه بیم دی خو لنټر بیم ورته وایي لنټر ویلی نو ویلی دی که نه دی دغه ته ویلی شي او هغه دا چې کوم دی بره چې کومه جوړ کېږي هغه سلب دی صحیح شو نو تاسو به راشئ اندازې رسم ورکړلې ځمکې نه څونه جیګ پکار دی میرا ځمکه باندې صفر کار آتا چې دا د ځمکه صفر کړه ګوره دا هایټ به مې هغه سره ورکې هلته به بره حسابې صحیح ده یا په خپله به ورته کالکولیشن به کوئ ورته تاسو خو پوهېږئ که نه څونه ارتفاع ورکړم څونه بیم دی زه دلته نه شم تاسو حتما بعض ځایونو کې بیم 15 دی شي بعضې 10 شي بعضې ارتفاع موږ نارملي 3 ارتفاع دی بعضې 3 ولسې 3 10 شي که نه مختلف اخیستل کېږي ښه دلته وایي که نه وایي دا چې کله دروازه چې ته کله په دیوال کې لګوې که نه وایي دا ګیپ څونه پرېږدي دا ډیپ ته ښکاري دا ډیپ چې کوم دی دا هغه ډیپ دا نارملي صفر دی یعنې مرکز کې ولګوه یو ټایم د دې نقطې نه دې خوا یو 2 سانتي 3 سانتي داخل کا یا خارج کا دا د هغې هغه نظر زه دې باندې پریکټیکلي کار ته کوم دغه یو پوینټ مهم دی دې پوینټ ته وګورئ تا ته وایي ته چې دا دروازه راخلي هلته لګې د کومې نقطې نه راواخلم درته هلته ولګومه کېدم یې درته نو ګوره وایي د سنټر نه که د رایټ نه که د لیفټ نه اوس په دې صورت کې به دلته زه غواړم دروازه دلته ولګوم نو ته به دلته حتما کوم یو کلیک کې رایټ به کلیک کې کوم یو به کلیک کې رایټ به کلیک ولګې اوکې به وګوره دا د رایټ نقطې نه دا دروازه هلته لګېږي ښکاري خو د دروازه چې ته لګې نو دروازه چې کوم ده که نه ته چې د دروازه لګې دا ته دا دغه وګورې سټار غوندې چې کوم راغلی نور دا داخلي که نه نو اټ مین چې دا فکس داخل شوله دې چوکاټ داخل فکس شو او که دا داسې خارجي دی خوا نو دې دا چوکاټ باندې نه ولګېدل ښه یو شو ښه ته اوس دلته زه کلیک لګومه څه لګومه کلیک لګومه کلیک مې ولګول که نه همدلته اوس ته وایي ته دروازه دې خوا غواړې کلاوه کې داخل غواړې زه ته ما داخل یې راته غواړم
خزه نو بیا دا داخل کا چې داخل غواړي وي دی طرف ته غواړي کولاوه کې دی طرف ته غواړي کولاوه کې زه ته دیوال طرف ته کولاوه کا او کلیک ولګاوه دا دروازه ماته جوړ کړه دا په 90 درجه کې او پنده سو درجو کې زه ګورو چې دا اوسو پنده کنه دا خو بند ده دا طرف په 2D کې په 90 درجه کې او پنده پس شي کې او پنده په 2D کې دا 2D کې مطلب چې په 90 انګل کې اوپن ډور ده کدا پن بند ته جوړ کین دا خو بیا وینډو ښکاری کنه بیا روشندان ښکاری کنه دروازه موږ ځکه دا موږ 90 درجه کې اوپن جوړو ښه چې ښکارا شي موږ ته صحیح شو ته پوه شولې ښه اوس دا فاصله تاسو ته ویل دا فاصله نه ورکول کیږي دې فاصله سره به وسو کوي چې دا فاصله نه ورکول کیږي دا به یو واري ګوره دا خو یو اختیاري او ډیزاین دی کنه دا 3D ماډل چې کم دی دا خود څه نه کیږي چې د پی ټی کو سر کیږي دا سونه سانتي دی د پلان اندازه ضروری ده کوم ځای اندازه پلان اندازه کې کنه 3D چې چاته جوړه 3D خو بس ماډل ته جوړ ک کنه کله کا اندازه زیات ہے کې کم ای کنه او صرف 3D لینو نو دلته ګوره دا شرط نه دی چې دا چاته 3D جوړوي چې دا ول دونه 2 سانتي یا 3 سانتي دی ولې کما غسه دا 4 سانتي دا 15 سانتي دی بس دروازه راشه اختیاري تکي دی ویل غو لګ ګیپ ورک چې سر به شي لګ فاصله لري صحیح ده کنه او کته چې بیا هم ته دقیق سره دا ماته اندازه ورکا نو د اندازې لپاره به بیا داسې کار وکړي چې را بشي ډاکومنټ لاین برا واخلي دروازه د فریم پکس لګي که باندې لګي که داخله لګي نو فریم بالته واخلي که دی خو لګي نو دی نه د 25 ته کنه دی نه د 25 شو کنه دروازه چې کوم نه کنه نیمه خخته لګي نیمه خخ نه پس بیا دروازه لګي نو نیمه خخته چې کوم نه د 12 نیمه سنئ کالب ورته غټي دا خبر خو مطلب د سینې چې په هغه دلته خو بیا چې دلته خو کالمي کنه کالم خو نه دغه کیږي دا یا باز په کاغذ کې فکس کوي او نیمه خخته کیږي ډیزاین هم خخکاری خو سټانډرډ اندازه لري به نیمه خخته کیږي غوسل شي یا کني مخه خخته کیږي د جنس خبره امغه خو کالب لګ غټو ته جی ها نو کالب وته لګ بیا غټ نسی په نظر کې صحیح ده حیات بیا موږ وسو کو خزا نو دلته با 15 شو 12 نیم سو شو 15 شو 12 نیم ها و دیش نیم کنه نو دلته ورته ورکا نه 15 می هغه ونیول کنه په نظر کې نو دلته ورکا و دیش اشاریه 15 انټر کا دا د دې نه دی نیمه خخته اندازه می واغست تاسو چې کالب سونه غټوي ما کالب اندازه ورکي نو دا به واخلي چې دا دی واغسل په دې باندې بکلیک ولګي او دې باندې بس رائټ بکلیک ولګي او دا دې ځکه چې شي کې کاپی بکی چې کوم ځای کې ته واړې دا دروازې کې دی کنه لاړ شه د ټول کې د منظم ډول سره کېده یو واره دا کېده دا مشکل وکړي دا چې کله کې واستل کنه دا څوک به کېم نه بداره کنه چې دروازې دی لګي ورته ښه صحیح ده دلته راشه بیا دا نقطه وګوره نقطه تخکاری درک لکنه د دې مطلب دا شو چې تاسو و صحیح نقطه درکړه ته دا وګوره نو چې داخل لګي او کته چې دا داخله کوم چې داخله نشي لګول اول د لاین مې داخل لګا کړو دا لاین مې داخل جوړ کړو دا چې زه غواړم چې چوکاټ باندې لګوم د لپاره ما باندې لاین لګا کو ولګوا نو د څه لګي دی خو لګي دی خو ته مې دلته ولګا طریقه باندې پوه شولې دا که تاسو ګورئ دا به 12 نیم سانتي دیالس یا 12 یا نیم ځان صحیح ده خو دا فاصله حتما یو سانتي باندې زیات یا کم راغلی صحیح شو مشکل باندې خو نه شوي د کار باندې پوه شولې صحیح شو مشکل باندې را بشي دې باندې بکلیک ولګوي خدا خو یو ډورو کنه څنګه لګيږي لګول طریقه باندې پوه شوي اوس راځو دا د دې پریویو پوزیشن خدا لیفت نه لګي رائټ نه لګي کم ځای نه لګي مرکزی نقطې نه لګي دا لګولو طریقه وا دا به بند کو را بشو پرمیټر ته سیته برا شو پرمیټر ته ام دغه ډور مې انتخاب کړی دی په پرمیټر کې دا ته وي د ډور سایز په ډور سایز کې یونیفارم ټولرنس آن دی ټولرنس سایډ 1 سایډ 2 سایډ 3 اپر ټولرنس شو وال هول صحیح ده کنه وال هول هایټ دی هایټ دی دا اندازي اوس یو خبره بل ده دا ګوره یو کمانډ نه دا ډېر زیات کمانډونه دي کنه تاسو به څه وکړئ تاسو به دا د ډور په حق لږه سټډي به وکړئ دا ډور سره دا څونه ایلیمنټس لري دا د یار یو ایلیمنټ خپل نوم لري دا هنګ څه ته وایي ډور کې دا پتو ته څه نوم اخلي چوکاټ څه ته وایي دا ټول هماغه اندازې دي صحیح ده د هغې اندازو څه شی دي هماغه نومونه دي د هغې هغه اندازې ورکول دي دا دروازه چې ته لګې که نه په دې کې دا څونه کوم قسم دا هول نه څه مطلب دی نه که نه
نه ولا داره ګوره دا ګوره دا لیپ ته د ښکاري دا لیپ چې لیکل شوی لیپ دی کې دی نه هغه چې دغه ته وایي تختو ته ویلی شي دا تختې هغې ته وایي یا یو تخته څونه ارتفاع لري څونه هایډ ولري یا دا دا د لیپ ویډ شو دا هایډ شو دا ولې دا خو هایډ 12 راغلی دی کې یو دانه تخته لګېدلې ده یو شیشه پکې لګېدلې وه تاسو د بیا تختې دا یو دانه شیشه وګوره یو دانه چې لګېدلې هغې ارتفاع هایډ ورکولی شئ دغه شانې دا هول نه څه مطلب دی دا دې کې وی سیټ وال هول سایز د نارمل سایز دې کې آن آف کولای شي نو که تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې دا پرمیټر باندې موږ نه رسیدلو که نه دا بند کې دی سره لاندې بل اپشن دی دلته وګورئ دا ورته هر یو شیز ښیي خو پکچر یې سره ښیي اندازه ښیي پکچر یې درته ښیي درته صحیح ده دلته وګوره موږ سره دا ټول اپشن دي دلته ټول فرست نمبر دی موږ سره نارمل سایز اینډ دا څه شی لیکلي وو د ټولرنس که نه هلته هغه کې راغلی دې کې راغی که نه تا ته وایي وال هول ډایمنشن یعنې په 1 متر کې او په 240 کې به موږ تا ته دا دیوال سوری کړو نو چې دیوال سوری کړو هغه کې به دروازه لګېږي که نه دا تاسو هغه ځای نه هم اندازه ورکولی شئ دې ځای نه هم ورکولی شئ یونټ ډایمنشن چې کوم دی دونه دی صحیح ده دا یو کوم قسم اندازې ډایمنشن ټول اندازې دي چې تاسو دا ورکولی شئ زه دا یو ځل نیکسټ کړه چې کله نیکسټ کوو نو په دې ځای کې وایي جنرل سیټینګ کې دا ته وایي دا دروازه چې ته کله لګې که نه په دې دیوال کې کوم څه شکل کې ورته ولګوم دا ګوره هغه شکلونه دي دا چوکاټ ده په دیوال کې کم فارمیټ کې فیکس کم درته دا د هغې هغه فیکس فارمیټ دی داسې شکل سره سنډې ورته داسې کټ کمه داسې راولم نو د کوم څه فارمیټ تاسو ورکوو دې ځای کې ورکولی شئ صحیح ده دا مو شو ګوره دا نیکسټ کلیک ولګوه په دې ځای کې بیا ورته وایي دا شیپ کې دغه ارتفاع سره دا پاس ارتفاع چې کم ده دا څونه پکار ده 40 50 شپېته څونه پکار ده ته پوه شولې صحیح دغه ارتفاع چې کوم ده روشندان خدا مې نیکسټ کو بیا ورته وایي دلته ګوره سټایل 3 راغلی یو سټایل 1 دی صحیح ده سټایل 1 یعنې پریم سټایل 1 سټایل 1 یو اندازې دي صحیح ده که نه او سټایل 2 چې کوم دی دا دویم دی کوم ته کې کوم بل چوکاټ دا د هغې دي او سټایل 3 چې کوم دی سټایل 3 کلیک دی سټایل 3 ګورئ دلته څه لیکلی شوي دي وایي پریم دا د پریم څو سانتي راغلی دی څلور تاسو کولی شئ 15 کې شپږ ته چې یاره دغه یو دانه یو قسم اندازه ورکوم دی بل ته کوم بل قسم اندازه ورکوم دا یونیفارم دا ټیک لري کا هر یو اوس مختلف ورکولی شي مختلف ورکولی شي که نه ښکاري یو څلور که بل دا که دا 15 که دا تکه نو که دا یونیفارم ټیک مارکو لګوئ یو بدل کا نو یو بدل کا اتومات ټول بدلېږي ښه نو څلور دی نه چې دا اوکې که هلته بیا پته لګېږي درته صحیح ده که نه دا خو سره داسې لیکلي دي 15 مې که که نه خو دا وګوره 15 شو 15 نه شو صحیح ده چوکاټ نو دا مې واپس څه شی کړو سټنډرډ څلور اندازه وه صحیح شو بیا دا دې څه شی دا دی بیا هغه ډیپ دی خو ویډ او هایډ او ډیپ دا خو صرف څه شی ته ورکړه که نه نو دا هغه ډیپونه میپونه دې ځای کې دي ټیکنس یې بیا دې ځای کې دي دا وګورئ دا به نیکسټ کړي چې کله نیکسټ کو دا اوس هغه خو دی نه چوکاټ خبره دا څه شي خبره راغله دا وګورئ که نه د لیف او د شس لیکلی او که اوپننګ ډایرکشن که نه دا داخل چې پکې کوم دا لیفونه پکې راځي دا چوکاټونه پکې څه لګېږي د هغې هغه تکنس دي دې ځای کې تکنس تاسو زیاتولی کمولی شئ دا وګوره لیف تکنس یا دلته وایي ګلاس تکنس 1 سانتي دی صحیح ده همدغه شانې دا تکنس ورکولی شئ دې ځای کې دا بر هغه د سنشیډ لپاره څه لګېږي همدا چوکاټ چې کوم ده روشندان دا د هغې ویډ هایډ او تکنس دا ټول صحیح ده وګوره دا نیکسټ کوي نیکسټ چې کله بیا راغلی اوس تا ته وایي دا سره دغه یو دغه کلیک شوی دا لیبونه پکې راغلی دا دین نه چې دغه څه دي نو زه ورته یم یاره دا ټول شیشه ده ښه ایچ وي مطلب دی هاریزنټل ورټیکل ګریډونه پکې راوله او په دې ګریډونو منځ کې څه شی راوله شیشه راوله ښه زه ورته یم نه دغسې شکل کې راوله یا داسې شکل کې راوله زه ورته یم چې دا خو نه استعمالېږي کورونو کې شیشې ویشې خو نه استعمالېږي دا دلته ما ته دا یوز که دا نارملي کورونو کې دا استعمالېږي یا دا استعمالېږي پوهېږې که نه څنګه چې په یونیورسټي کې په هغه کې داسې استعمالېږي دا دروازې یا دغه پکې پوهنتونونو کې صحیح ده نو دا ټولو دروازې ټایپونه دي دا دروازې استعمالېږي بعض ځایونو کې نو چې کوم یو تاسو بس کلیک کړه صحیح ده بس ما دغه یو ټایپ کلیک کړم کوم یو ټایپ دا مې کلیک کړم دلته ته وایي هینډل د دې دا هینډل چې کوم دی چې کله اوپن کېږي کلوز کېږي کوم قسم هینډل پکار دی دا وګورئ هینډلونه دي دا زه ته یاره بس دا هینډل صحیح
بیا دلته تاته پوزیشن یې ښیي وایي د ځمکې نه څونه جیګ راوله مثلا 1 متر اندازې سره جیګ راوله دا چې کله اوپن کوو دا چابي مابي چې پکې ورکول کېږي بیا چې دا ښه بیا پوزیشن کې ته وایي 15 سانتي یعنې دا چې دروازه شوه د دې دروازې د پتي په غاړه کې د څونه درته دې خوا کم درته لکه دغه دلته لګېږي که نه دا د هاریزنټل سپیس څونه ورکوي ورته دا د دروازې د غاړه کې 15 سانتي دې خوا موږ لګو پوه نه شوئ صحیح او دغه غاړه کې دغه دا کوم د هینډل چې لګي دا بالکل لپکس لګېدلی که نه د دې لږه خوا کې 15 سانتي دا فاصله کې لګي دا اندازې ورکولی شئ دا به نیکسټ کوي چې کله نیکسټ کې دا ته وایي دا بره چې دا کوم دا ټرانسفارم دی او که شیټ دا چې تا لګولی دی وایي دغه ته شیشه ده شیشه وایي هغه کې څه غواړې وایي هغه کې د هاریزنټل ورټیکل ګریډونه راولو یا دا راولو څه شی راولو زه ته هغه حتما شیشه راځي خو ګریډونه مریډونه پکې د رڼا لپاره یې که نه زه ته مېره دا ګریډ پکې راوله وایي خطا چې دا ګریډ راوستل وایي دا ګریډونه ګورې موږ دوه راوستي دوه رانیم داسې راوستي دوه رانیم داسې هم راوستي دي دا لاینونه څه دي دوه راغلي دي لکه دلته داسې دوه راغلي داسې درې راغلي که نه نو ته ورته وایې چې یاره ورټیکلي ما ته څه شی کا دا هم درې کا او دا هاریزنټل هم درې کا یو مودي او فوقي دواړه پکې درې قسمه لاینونه پکې راته راوله بیا ته وایي دا د ګریډ ته څونه ویټ ورکړې څونه تکنس ورکړې دا کوم چې دا تختې پکې دا چې پریمونه پکې تېرېږي دې ته څونه تکنس یې ورکړې دې ته تکنس یې ورکولی شي دا سټنډرډ اندازې صحیح دي صحیح ده پوهېږئ بیا به نیکسټ کوي چې کله دې نیکسټ کوو به دا ته بیا ته څه وایي دغه خبره مطلب مهمه ده دا ته وایي که نه وایي اوپننګ ټایپ وایي زه به دا ته دروازه ورته اوپن کړمه هم په ټوډي کې هم په تیډي کې وایي دروازه کومه سې اوپن کړې وایي سایډ اوپن کړې یعنې سایډ هینګ سایډ هینګ سایډ ته هینګونه لګېدلي سایډ ته اوپن کړه یا ورته هم نه دا دروازه ډبل هینګ داسې دواړه طرفه داسې کولاو کړه نه دواړه طرفونه ته به مشکل ده که کولاو شي دا داسې نه شو هغه چې دوه دروازې دا به داسې هم ځي او داسې به هم راځي آهنګ پکې داسې لګېږي چې داخل ته به هم کولاوېږي او خارج ته به هم کولاوېږي داسې معنا یې ده هغه لپاره به ډبل هینګ کلیک کوئ صحیح ده زه ورته یم سایډ هینګ کا سایډ هینګ کې وایي تا ته ګوره ټوډي اوپننګ د دروازه چېرته دا کومه ده ما په 90 درجې کې ته اوپن کړې ده وختي مې ورته دا په 90 کې اوپن ده زه ورته یم دا 15 څلوېښت چې موږ ته پته ولګي چې دا د 15 څلوېښت کې د دې مطلب دا نه چې په ټوډي کې هم 15 څلوېښت وي په 3D کې هم 15 څلوېښت وي په 3D کې به هماغسې بند دی صرف په ټوډي کې 15 څلوېښت شوه صحیح ده که نه نو که ته وایې چې یاره ما ته په 3D کې مې اوپن کړه دا وګوره 3D اوپننګ زه ورته یم په 3D کې ما ته ځه شپېته یې کړه لږ مې زیات دا خو دروازه شوه دا بره د ځای به اوس ګرمي شوه که نه دا به مو سکولول پکار دي که نه نو هغه لپاره به دا څنګه وسکولاوې دا وګوره دا ټرانسفارم نوم یې لیکلی ورته که نه دلته وایي فکس ګلاس لګېدلی دا ته موږ ګوره شیشه لګولې ده فکس هم لګولې ده نو زه ورته یم فکس یې مه کوه دا سایډ هینګ ورکړه ورته سایډ ته دې خلاصېږي یا رایټ سایډ ته یا لیفټ سایډ ته زه ورته یم چې یاره دا فکس مه کوه سایډ ته ورکړه چې اوپن شي صحیح ده که نه یا سایډ هینګ ولګو د میرر شکل کې ولګو دا د ټول د اوپن کولو یا ټاپ هینګ ولګو ټاپ څه دی دا دروازه اکثر رسي هغه خلک چې پکې د لرګی رسي ښایي ټاپ ته رسي ودرولي هغه خپل هغه دغه لري هینګونه لري هغه باندې کلکېږي ټاپ ته رسي ولاړی داسې پاوه صحیح ده نو چې کوم طرف تاسو ریکوایرمنټ هغه طرف تاسو ورکولی شئ سنګل هینګ ډبل هینګ دې نه ورکولی شئ نو بیا چې کله مې یو دانه سلیکټ کړه ورته نو بیا به دې کې څه شی کوئ دې کې به ورته ځه مطلب زه ورته یم سایډ هینګ بیا مه ورکوئ ښه سایډ هینګ دا دروازه چې 1 متر داسې کولاوېږي اخوا صحیح ده که نه دا بیا څنګه هینګ ورکول کېږي دا ټاپ یا باټم یا ټاپ هینګ ورکوي ورته زه ورته یم زه 15 څلوېښت کړه ورته او به ګورو چې کومه څه راغی بیا بل سټایل ورکوي ورته دا به نیکسټ کړو چې کله نیکسټ کړو دا بیا ورته وایي اوپننګ لاین ډور وایي دا د ټوډي کې چې دا کومه دروازه چې تا ته موږ ښیو که نه وایي هغه دې کلر سره ته ښیو زه ته میره دې کلر سره مه ښیه د دې دا رنګ لږ چینج کړه رنګ یې چینج کولی شي دې رنګ سره نه ښودل ولې صحیح ده زه ورته میره د دې لاین ټایپ چینج کړه یا کرپ لاین مه راوله سټریټ لاین راوله دا سټریټ وګوره سټریټ زه ورته یم سمپل لاین راکړه سمپل یو لاین پکې وښیه دا خو دروازه نه شوه بس کرف صحیح دی که نه پوه نه شوئ پوه شوئ ښه 3D کې چې کوم دی د 3D لپاره وایي که نه لکه دا چې کله تاسو په نماګانې کې وګورئ نما سره یا 3D کې که نه دروازه به درته داسې ښیي ښه صحیح ده نو لاین ټایپ یې ته کومه سي شکل کې ورته وښیي که نه هینګ دې طرف ته غواړې که دې طرف ته غواړې صحیح ده سایډ ته اوپن شي کوم دغه د هغې هغه خبرې دي دلته
صحیح دا صرف د لاینینګ خبرې دي. څه شي خبرې دي؟ لاینینګ خبرې دي. زه دا مې لرې کړلې. اعظم نیکسټ مې کلیک ورکولی شي سټایل میل. بیا ورته وایي اوپننګ لاین څه شي خبره ټرانسفورم خبره بیا راغله. لکه دلته دا 3D وی که نه 3D که نه په 3D کې دا خو د دروازه وه که نه. اوس په 3D کې د ټرانسفورم خبره راغله. هغه چې آیا دا هغه بره دا شمشیر چې کوم دی د هغې رنګ کمسې غواړي لکه دا نماګانو کې ښه سیکشنونو کې ښکاري درته هم یو 3D ته ولاړه یي که نه. نو صحیح ده. نو دلته تاسو د هغې ته دا کلر ملر دا شینې مینې دي کې چینج کولی شئ. دا به نیکسټ کوي کله هم نیکسټ کوو دا خبره هغه یې ور اوکې که ویو ګورو که صحیح دی. صحیح دی پوهېږي که نه؟ صحیح ده. دا ورته څه وایي دا چوکاټونه څه دي پریم وایي ګوره د دې کلر داسې دی. وایي دا لیف څه دي لیف دا تختې چې پکې دي تختې رنګ داسې دی. دا د چوکاټونو شو دا د تختې شو. وایي د ګلاس رنګ چې کوم چې شیشه را که نه خبره هغه روشندان کې شیشه ده شیشې رنګ داسې دی. دلته مې را شیشه پکې داسې بلو که کلر مې ته پرون ښودلی څنګه چینج کېږي ښه. دا د چوکاټونو څه دي چوکاټونه چې کوم دي که نه یو انساید دی بل آوټ ساید دی. څه مطلب انساید آوټ ساید؟ داخلي او خارجي کوټې نه داخل او باندې چې کوم دی. زه ته مې به دا تختو رنګ چې کوم دی دا ووډ ورک تختو ته دا ووډ ورکه چوکاټونو ته هغه رنګ ورکه. دا په شمار یو څو قسمه ووډونه دي. دا وګوره دا نو که تاسو غواړئ صحیح ووډ راولئ نو طریقه مې ته ښودلې هغه ځینې ته راځي. هماغه سرپیس طریقه څه وه ښه. دلته بیا څه وایي دا پریم شو دا لیف شو دا اوس دا څه لیکلي دي مولیوزن او که مولیوزن لیکلي دا او تاسو موږ هم نه پېژنو دا څه ته وایي. دا ته به دروازه راواړوئ دروازې هغه کوډونه وګورئ سټنډر وګورئ بیا ته پته لګي چې دا کوم شي ته ویلی شي. که اوس ته غواړې ځان پروف کړي چې دا څه شی دی یو کلر ورته ورکړه یو قسم کلر ورکړه هلته وګوره تا ته وایي چې دا کلر دی. بیا هغه نه پسې راشه که صحیح کلر ورکړئ پوه شوې. په دروازه کې دا به کوم ځای ښه د هغې زه به د دې کلر چینج کړم راځي دا به وپېژنو چې دا څه شی دی چې دا زیړ رنګ مې ورته ورکړ ان سایډ ته مې زیړ رنګ ورکړ آوټ سایډ ته مې زیړ رنګ ورکړ. هینډل ګلاس لګېږي هینډل دغه لګېږي که نه نو هغې لپاره دا وګوره دا سټیل ورکول شوی آیرن ورکول شوی دی وسپنو دی که نه دا به دلته ورکوي. بس دا به نیکسټ کوي چې کله هم نیکسټ کوي دا خو همغه دروازه کومه سي فکس کوي په دیوال کې. موږ نارملي سټنډر هم دا استعمالوو دا دروازې فکس کولو نه دا وګوره لږه داخل راغلی دا بیا داسې راغلی دا داسې راغلی دا داسې راغلی دروازې هغه اندازې دي. صحیح ده. په دروازه په دیوال کې څنګه فکس شي دا وال کلوز او بعدنه پس دا ټری شوټ سیټینګ دی. ټری شوټ څه مشکل ته که مشکل راشي تا ته مشکل کوم ځای کې وښیي به دا څه خاص کمانډ په دې کې نشته دی. صحیح ده. بعدنه پس انسایډ کیسینګ او آوټ سایډ دا د کیسینګ ویسینګ خبرې دي به دې پورې دا ټول کار ختم شو. لاست راځو چې کوم څه خو پاتې نه دي دا مسینري ارک راغی که نه یا ارچ دا د پاس یو مسینري پې لګوي زه دا پې ته لګوم نه ته د دې دونه استعمال نه شي زه ته یوز کوم بد ښکاري به چې دا پې ولګوو. دا دروازه چې کله ته اوپن شي دا اندازه دې اندازې دا اندازې دا ګوره سپیسینګ میسینګ دې کې تاسو ورکولی شئ. دا ټول ختم شو. لاست کې لیکلي پرامیټر فار لیسټینګ که نه تاسو ته ما دا خبره کړې ګورئ دا ارکیکیټ سافټویر چې کوم دی دا دغه لپاره استعمالېږي د کوانټي سروې هم پکې کولی شي. تاسو ویلې مې دي که نه دي تاسو ته چې کله دروازې ولګوي د یو دروازې قیمت ورکوي یو دروازې قیمت په 15,000 روپۍ دی. نو چې کې څونه دروازې ولګېږي که نه د ټول اندازې خو تا ورکړې دي که نه تو لاړ هایډ ورکړی دی که نه نو دا همغه دروازې هایډ هم درته ښایي او څو دروازې لګېدلې دي دا ټایپ دروازه په 200 روپۍ دا په 200 روپۍ تا ته یو لیست درکوي یو ریپورټ درکوي درته بي یو کیو درته تیاروي درته قیمت به ورکوي درته ښه پوهېږئ څه شی به ورکوئ قیمت به ورکوي دې ځای کې. صحیح شو. دا به ورته اوکې کوي نور د کیسه نشته بټنه کار کوي نه کوي دا به ورته اوکې کوي چې کله مو اوکې کړه زه ورته مې به دا دروازه دې ځای کې ولګوه دې خوا لګې دې خوا که نه صحیح ده داسې که نه اوس صحیح شو. دا 15 کې اوپن ده ښه نو دا چې 15 کې اوپن ده نو په 3D کې مې په 15 کې اوپن کړی ده 3D ته به لاړ شو 3D کې وګورئ دا وګوره دا په 15 کې مې اوپن کړی ده. دغه شی چې غلط کولاو شوی دی که صحیح دی اصلا کې دې زموږ دې نه صحیح دی چې دا باندې کولاویږي که نه د کوټې طرف نه او دې طرف نه چې ته ګورې باید داخل نه کولاو شي خو د باید کوم طرف ته را کولاو شي دا بیخي څوک کولاوی نه بند صحیح دی صحیح ده. او بعضې وخت کې چې ګرمي ډېره شي که نه شیشه میشه دې نه کوزه کړي یا مکملې کولاو کړي ده نو دا وګورئ دا دغه اوډ مې ورکړه دې ته صحیح ده. دا هینډل و دا 15 سانتي دی د ځمکې نه 1 متر ارتفاع کې لري او دلته دا ټول چوکاټ ولګېدل دغه هغه تا ته مې چې دی باندې موږ نه پوهېږو چې دا کوم کلر دی که نه
کلر خدای پوه شولې کنه د ګریډونو کلر ده ازي رنگ ګورې ده چوکاټ سره ټول 25 سانتي چوکاټ راغلی کنه کم چوکاټ دروازې په اړه چې ټول 25 سانتي چوکاټ ده لکه 25 سانتي نه دا دیوال 25 سانتي ده کنه دا ټول دروازې دیوال نیولای دا ته وې او دا بس باکس ټول 25 سانتي لکه دا ته 25 دا ټول 25 ده نه دا فوکي چې ها ته دا 25 خاطر چې دا 25 رې نشي خو نن سبا سټنډري دا دروازې د څه خلک لګای کنه خو ته چې هغه سره نشي نو دا چوکاټونه په دې باندې کلیک ولګو دا چوکاټونه داسې دي چې چینج کولای شي عمل دا غندازي وی کنه نو دا اندازي چینج کولای شي ګوري اول خو یو به دا وی دا دروازه راته ماته د سی فکس مکوا دا سره راته فکس کا دا ټول چوکاټونه اندازي منازي دي چې تاسو ورکولای شي دلته راشه دغه یو چې کم دی کمون نو ته میرا دا داسې کراله دروازه مو کتله څنګه شوله د دې خوا لږ شوله ښکاري داسې شوله چوکاټ یا خوا راغله نه دا دروازه ته کومه سي فکس کېده ته که نه دا دروازه ته په دې دیوال کې کومه سي ولګي دا خدا شو خو ستا مله دا چې دا چوکاټ لږ کم کراته چوکاټ به هم کم کو صحیح شو یو خو دې سه تاسو کولی شئ دا دروازې په دې کې زیاته کوي کمې کوي دا دروازه په دې کې کومه سي لګوي نارملي دا سټنډر اندازه ده داسې نو چوکاټ لپاره به دلته به راشو نو چوکاټ خپله اندازه به وي دلته چوکاټ به وګورو دا شو دا هم دی یو دا دی فکر کوم دا دی دا څونه راغلی دی فریم تکنس که نه 12 دی دا مې 15 که ورته ورته اوکې کو دا تکنس و که نه تکنس مې ورته کم که دغه تخته سره دا تخته چې پوره ونه لګول شي نیمه ولګول شي دلته حتما دی کې یو دانه بهی دی کې شته دی اندازې دا دومره اندازې ورکړي دي که نه دا کم کم آپشن سړی یاد دی نه ګورې خو موږ پکې خپل مهم کیسې دا و چې د اندازې د څنګه کلر څنګه چینج کېږي سټایل څنګه ورکول کېږي دروازې ډیزاین څنګه ورکول کېږي 3D او 3D څنګه بنا کېږي نو تاسو به انجینر صاحب دغه کې وګورئ شاید یو ځای کې به دا اندازه به وي ښه مخکې چې د اول هغه کوڅه هغه فکر کوم د اول کې دي چې دغه کې ګوره دغه کې خو به نه دا لیب شو دا شو دغه چوکاټ داسې لګېږي که نه دلته اندازې هم نه ده منشن کړې ده ګوره زه به زه وګورم چې داسې شی دی ټولرنس اپر دی ښه 4 او 3 او دا څونه کېږي دا یو ښی نه دغه کې دا دومره شو دا نه هغه مخکیني کې ها دا ګوره دا شمالي چې دی خو ورکړي یو 2 3 4 دا دویم والا دی کوم دی دا دویم دی که نه دویم خو دلته یو دی او دا هم یو دی دا همغه یو فارمیټ کې دی لکه 1 2 3 4 که نه دا لیب شو پریم یې نه دی لیکلی ورته ته کې به جوړجي کې به وګورو حتما به یې دغه کې به دا پریم خو دا خو به یې دا ښکاري دا پریم دی دا به چوکاټ زه وتیم چې دا کیسینګ آوټ راته راوله عین مه راوله اوکې ښه دا کیسینګ و دا دې خوا یې دغه صحیح ده دا یو طرف نه دې خوا نه لرې کولی شي بلې میسته کېږي بیا دا هم داخل والا هم لرې کولی شي دا یو دانه پاتې کولی شي صحیح ده دا کیس دا هم لرې کا صحیح ده دغه شانې دا دې ځای کې تاسو دا چینج کولی شئ دا آف دی نارمل کلیک ولګوه دا ډبل هینګي که څنګه دا ډبل هینګ سره بیا ډبل هینګ څه معنا دی ډبل اوپن کېږي به صحیح شو نو دې ځای کې داسې د اندازې منازې د چوکاټونو مدارونه دې ځای کې کمولی ورکولی شئ دا به احتیاط کمې کوي صحیح ده کار پرې وکړئ صحیح شو اوس خو خوندوره نه شوه صحیح شو خو دا چوکاټ نه کم مې نه که هغه دویم کیسینګ لرې که به صحیح کېږي دا دویم کیسینګ لرې که این او آوټ و که نه دا واپس ولګوه دا این والا دا اوکې که دا ګوره ټوله ولګېدله صحیح شو مشکل خو نشته کلیر ښه صحیح پوه شوئ ښه دا د 2D اوپن کول د دې میټیریل چینج کول د دې شیشې رنګ چینج کول صحیح ده د دې اندازې او دا هینډل منډل دا ورکول صرف دروازه کې دا کار دی
دروازه کې خو څه مشکل نه لري کنه کار خو پکې ډېر د خدا سو به دا کار وکړي ښا ډور ته راغلم په ډور سیټینګ ته راغلم دا خو یو ټایپ ډور مې ته صحیح سټانډرډ جوړ کړ چې کومه سیمنګ په افغانستان کې کومه سي ډورونه جوړو صحیح ده هغه مطابق مې ته ډور جوړ کړ تاسو حالونو لپاره حال کې دا دروازې لګي بیا ښا بیا دې ویټ ارس زیاتې دا ور هغه آپشن دې کوم نه آپشن پکې نه راځي خدامه کار ته وکړه دا به بند کړي دنه پر لاندې بیا بل له فلور او پلان ته مې چې پکاته کې سیکشن کې تر لاندې مې څنګه وخی لاین سي دی لاین څنګه ته وخی هغه لاینونو کلر دې نه چینج کولای شي دا ډیفالت پرې دې که تاسو چینج وکړو که چینج لګي څه پیدا نه راسي چې کوم سي سټانډرډ کلر دې ما سما غراته وخایا صحیح ده کته چې کله وخلې کم کلر ته وخی خادل ته بیا ماډل له په ماډل کې ګورې دا یوز سرفیس ټیک مار دی زه ته بیا دا سرفیس ورته ورکا ها دلته وایي که نه زه ورته بیا دا ما دا میټیریل نه ټوله دروازه ما ته دا پی وي سي کراته دا کلر ورک اوکې کلیک ولګوه او راځو دا دلته دا دروازه او هو دا کومه دروازه دی راغستې را صحیح ده که نه همدا به 3D ته بلار شي همدا 2D کې سلیک یا 3D کې سلیک کا همدا مې سلیک کړله صحیح ده دلته راځم زه ته مې ټول دروازه چې کوم ده ما ته پی وي سي دا خو نه کېږي کلر اخلي داسې چې څونه کلرونه دلته ورکړي دا نه اخلي دا کلر چې تاسو ورکوئ نو هغه ځینې به ورکوئ یا ما ته درکړ ته وښودله نو دې ځای کې دا په یو دغه سره کلر اخلي چې دا ټیک مارک لري ټیک مارک مطلب دا چې هغه کلر نه دا کلر نو دا کلر داسې نه شي تا ته یو چوکاټ ته ورکوي لکه یو رنګ بل رنګ دا اوور آل ورکوي ورته اوور آل ټول دروازې ته پی وي سي کړله پوه شولئ یا تاسو کې وایئ چې نه شیشې دي دا شیشو ته هم ورکړله دا وګوره تاسو بیا څه به وکړئ هلته به لاړ شئ هغه ځای کې سپین سپین رنګونه د تختو مختو ته ټول ته ورکړئ شیشې ته رنګ مه ورکوئ نو بیا به پی وي سي ډور ترېنه جوړ شي صحیح ده مشکل خو به نه وي کلیر بیا راځم سیټینګ ته په سیټینګ کې خو دا خو اوور آل کلر ورکول کېږي دا خو دا کار موږ سره که نه دا خو دا کار نور څه خاص کار په دې کې داسې خاص نشته دلته وګورئ بل چې کوم دی موږ سره دا آرک ډورو دا پلیټ ډورو دا روټیټډ ډورونه دي روټیټډ په دې هاسپټلونو په دې ځینې کې لګېدلي چې څه روټیټ کېږي دا وره روټیشن دا داسې ډیکه ورکړه یو دې خوا راځي را بل شي تاویږي داسې بانکونه مانکونه کې مې دغه ځای کې چې کله دغه کېږي که ها نو یو په یو ځای بل په بل راځي دا په دغه ځای کې لګېږي که نه دا ایرپورټونو کې او په دې ځای کې لګېږي چې رش پرې ډېر وي که نه دغه ځای کې لګېږي خاص دفترونو کې دا دروازې ډېر لګېږي طالبانو ډار طالب نه وځي یو کس کې یو دم نه وځي ها یا په یا نه پدې بل پرې راوځي با هغه دروازې ته نه پرې دي هم ته لوزي ورته چې عجیب سلام دا موږ سره روټیټډ ډورز دي دې سره دروازې څه کېږي روټیټ کېږي صحیح ده روټیټ کېږي نه دا روټیټ دروازې دي چې کومې اوس تاسو په کار صحیح ده که نه تاسو یې استعمال کړئ سلایډ ډورونه هم زیات استعمالېږي سلایډ په آرک کې هم شته او په دې کې هم شته صحیح ده که نه سلایډ کېږي داسې یو طرف ته داسې ځي تاسو پرې هوټلونو کې کتلي چې سم ورنږدې شي یو دم په خپله کولاوه شي هغه بیا هغه ته بیا خپل ماشین هغه پکې لګېدلی چې سم ورنږدې شي که نه سنسر پکې لګېدلی سنسر هغه ډور چې په خپله کولاوېږي دا خو په خپله بیا نه کولاوېږي چې ورنږدې شي ورته خو مطلب دا به تا ته اندازه وکړه چې دونه ډور راته اوپن کړه راته که نه او دې ته سلایډ ډور وایي نو که تا ته یو کس وایي چې یاره ما ته داسې یو هوټل ډیزاین کې نو سلایډ دروازې ورته پکې مین ډور کې ولګې خو داسې لږه اوپن کړه نو هغې ته یې چې ورنږدې شي درته په خپله کولاوېږي که تا ته وایي چې ته ما ته یو ویډیو کې راته وښیه انیمیشن کې راته وښیه نو بیا په آرچیکیټ سافټویر کې نه کېږي بیا په 3D Max سافټویر کې چې سم داسې یوه کس روان وي سم داخلېږي که نه نو یو دم ورته ډور په خپله کولاوېږي نو انیمیشن بیا په 3D Max کې ورکولی شي ورته څه شي کې 3D Max کې صحیح ده که نه ښه دې پورې پوه شولئ مشکل خو نشته دا ټولې هماغه دروازې دي صرف سلایډونه شکلونه یې چې کومه شکل ورته ورکوئ ښه دا سلایډ او دا بیا سلایډلی خو سلایډ پولټ کېږي پولټ لکه داسې رابندېږي دغه شانې کېږي ښه دا موږ سره داسې کې ډورونه دي اوس یو کوېشن پیدا کېږي
څنګه کولی شو خپل ډور جوړ خپل ډور خو ته بیا زه ته په مارک کمان سره جوړم څنګه کولی شو دنه نور ښایسته ښایسته ډورونه راولو نیټ به کنک کي لاړ به شي تا په دې چوکۍ کلیک لګولی فولډر ویو ته به په څه کلیک کې ته به په سب ټایپ ویو باندې نه ته به په دې سرچ باندې کلیک کې چې سرچ دې کلیک ولګول دې وړې بټن ته به راشي په دې وړې بټن کې به په بوت به کلیک کې یعنی د AutoCAD اکټیو به مخایا او BIM کمپونیټ مخایا کمپونیټ یعنی BIM مطلب د بلډینګ انفارمیشن ماډلینګ کمپونیټ مخایا بوت راته وخایا کته چې د خپل هغه مخه ته نه د BIM کمپونیټ وخایا یا بل بوت کلیک ولګوي صحیح دی دې کې ورته ولیکا یا ګراج ډور مین گیټ یا دا چې تاسو وګورئ تاسو ډیر د ترازی نه بیا هغه نه چې سره کډاره کو پن هغه چې تکل کلیک ولای هغه بیا ډاونلوډ کیږي بیا څه شي کیږي ډاونلوډ کیږي یو طریقه دا ده صحیح ده کنه هغه چې ډاونلوډ سره کې چې کله ډاونلوډ شي ډایرکټ د چې کله ډاونلوډ شي بیا دې ځکه راځي دا امبیډ سره د امبیډ کې به پروت دی یو شو بل طریقه دا لاړ بشي تاسو ګوګل کروم ته نت نه کنه ګوګل کروم ته ولاړ شي ګوګل کې ورته ولیکي BIM کمپونیټ سره ورته ولیکي BIM کمپونیټ چې کله BIM کمپونیټ وکړي یو په اول سر کې یو ویب سایټ درکې د هغه لینک به اوپن کړي په هغه کې تاسو وګورئ چې څه شی تاسو ذهن ته راځي پکې شته هغه به ته لیکلي کنه لیکلي فرنیچر په فرنیچر کې لیکو تاسو فرنیچر لیکلي ډور تاسو ډورونه نه ته بیا هغه کلیک ولګاو چې کلیک دی ولګاو ته هر قسم ډور هر قسم شي خي بیا په کلیک ولګاو سایت لیکلي ډاونلوډ کلیک ولګاو ډایرکټ ډاونلوډ کیږي BIM بیا د سره څه شي کیږي بیا ډاونلوډ کیږي چې کله ډاونلوډ شو نو بیا تاسو هغه کولای شئ دیږي کې دلته راشئ چې کله تراغلی د فایل په طریق کې د فایل په طریق ایکسټرنل سره یا د په 3D کې ولاړ ما 2D ته رسلاړ شي کنه فایل ته بلاړ شي په دې کې به ایکسټرنل ته راشي او ورته به وی چې کنه ماته یا چې کم فارمیټ کی کنه پلیس دې سره یا دې سره یا دې سره یا دې سره تاسو کولای شئ یا دې سره تاسو کولای شئ هغه څه کې دلته ځای پر ځای کوي یا دې سره کولای شئ تاسو هغه څه کې راولې وګوره نیو ابجیکټ جوړه اوپن ابجیکټ سره کمپیوټر کې چې ته پروت ډاونلوډ کړی دی کنه یا براوز پر فولډر کلیک ولګاوه براوز ته لاړ شه کوم ځای کې دې ډاونلوډ کو ډاونلوډ والا ځای ورته وخایا ډاونلوډ کی تاسو دلته بیا راوستلی شئ هغه کې به تغیرات راوړل شي هغه کې چې فکر کوم هغه خو هغه تاسو چې کله دلته یو واره راغی کنه بیا تا هغه دلته ته وایي چې کوم قسم سټایل ورکې سټایل ورته ورکولی شي لکه دا ګوره دا یو ابجیکټ نه دی ښه دا د سیده نه چې یو ابجیکټ جوړیږي دا یو کوډینګ پروګرامینګ به جوړ شوی دا ArchiCAD سافټویر په خپل یو کوډینګ پروګرامینګ لري نو چې تاسو هغه دروازه راولئ کنه هغه دروازې ټول سیټینګ دلته شته ټول سیټینګ درته درکوي درته دلته صحیح ده پوه شئ دونه کار بس